نو نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه وایي قیامت څه وخت ده؟ صحیح شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم ډېره ناشنا پوښتنه ترې نه وکړه، وایي د قیامت لپاره دې څه امادګي نیولې؟ قیامت په اړه خو پوښتنه کوي چې قیامت څه وخت ده، دا راته ووایي چې څه امادګي دې ورته نیولې ده او که نه. هغه ورته ویل چې نه ای د الله رسوله کومه امادګي خو مې نه ده ورته نیولې، خو دومره ده چې زه د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت کوم. نبی علیه الصلاة والسلام هم جواب ورکړ، وایي ته به د هغه چا سره یې د چا سره دی چې مینه او محبت وي. د قیامت په ورځ باندې به هغه چا سره یې د چا سره دی چې مینه او محبت وي. سبحان الله. په دې دنیا کې له ښو خلکو سره له بهترینو انسانانو سره مینه او محبت وکړئ. تاسو به هم د هغوی سره د قیامت په ورځ یو ځای انشاءالله ولاړ یو. داسې مه کوئ چې د بدو خلکو سره د ناروا انسانانو سره د بد عمله انسانانو سره تاسو مینه او محبت وکړئ. الله دې نه کړي بیا به د قیامت په ورځ هم د هغوی سره